بایډن چې زموږ ستاسې پیسې بندې اچولې دي او نه راکوي په دغه اړه ستاسې څه نظر دی؟ ما ویل جو بایډن چې دا زموږ ستاسې پیسې بندې اچولې دي نه راکوي په دغه اړه خپل نظر شریک. جو بایډن څوک دی؟ جو بایډن نه پېژنې؟ یا ملګرو دی جو بایډن نه پېژنې. جو بایډن د امریکا ولسمشر دی. زموږ ستاسې شتمني غصب کړې ده، هغه پیسې بندې اچولې دي نه راکوي. مال په دغه اړه نظر راسره شریک. نو تاسو ولې خپلې پیسې امریکایانو ته په لاس ورکولې؟ ښه دی زما څه پوښتنې کوي، نه پوهېږم چې زه د ده سره مرکه کوم که دی زما سره مرکه کوي. دا د ټول ولس پیسې دي، ستا حق پکښې کې دي، زما حق پکښې کې دي، د ټولو پیسې بندې اچولي. یا زما حق خو نشته پکښې، اول زما دونه پیسې نه دي چې زه یو چا ته ورکړم یا کښېږدي چې څه دي هغه ما کور د بالښت لاندې ایښي دي. تاسو ولې د امریکایانو باچا ته پیسې ورکولې نو؟ ښه لاړ شه وروره، زه به د بل چا سره مرکه وکړم. خبرې سر نه خلاصېږي، دونه غټ سر دی.